السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زم انجینر ارسلان خان. تاسو ما ګوري بالکل نیغ په نیغه د پی ټی وی نېشنل پېښور څانګې دا امید لرم، دا هیله لرم چې تاسو ژوند په ښه ډول تېرېږي، د ژوند ورځې شپې مو ښې تېرېږي او تاسو خیبر پښتونخوا ټایم ګورئ، بالکل نیغ په نیغ ګورئ او تاسو همیشه د خیبر پښتونخوا ټایم ګورئ. نو د هغې یو خاص خوبي دا ده چې په دې کې ډېر ملټي ډایمنشنل اپروچ وي او دلته د میلمنو پرله پسې راته کیږي چې څومره میلمانه دلته راځي نو د هغو څه نه څه هغه خپل فیلډ حوالې سره داسې ایکسپیرینس وي او بیا دې سره سره خاص موقع هم راځي چې هغې حوالې سره هم مونږه کم ګیسټ چې کوم دي، کم میلمانه چې کوم دي، هغو ته تکلیف ورکوو، ستاسو مخې ته راځي او هغو خپل ایکسپرټ اوپینین چې کوم دی، خپل تجربې په رڼا کې تاسو سره خپل سوچ او فکر چې کوم دی هغه شریکوي. نن په پوره نړۍ کې جی لیبر چایلډ لیبر ډے حوالې سره د هغې خلاف یو ورځ مانځلی کیږي چې دې حوالې سره آګاهۍ یو مهم چې کوم دی یا دې حوالې سره یو اویرنس کمپین چې کوم دی ډرایو شي او په دې کې ډېر زیات عوامل چې کوم دي دا صرف د یو لفظ د الفاظو مجموعه نه ده، بلکې دا د یو سوشل پولیټیکل او اکنامیکل سیسټم پوره نړۍ کې حصه ده. دې حوالې سره د پوره قومونو او د پوره ملکونو هغه اوپینین میکینګ چې کوم دی دا یو پوره پکار دې حوالې سره دا ورځ چې کوم دی دا مانځلی کیږي. دې حوالې سره څنګه تاسو ما وویل چې کوم هم داسې موقع راځي نو همغې مناسبت سره دلته د ګیسټ راتګ کیږي. نننی چې کوم میلمه راځي تاسو یې اکثر د پی ټي وي په سکرین باندې ګورئ، بلکې چې څومره میډیا تاسو دې حوالې سره ګورئ نو چې خیبر پښتونخوا کې ذکر کیږي نو دغه یو نامه چې کوم دی چې کوم موږ سره خپرونه کې شریک او شامل دي دا تاسو ډېره زیاته فعاله ګورئ. تاسو منځ کې نه هایله کېږم چې موږ سره خپرونه کې شریک او شامل دي جی عمران ټکر صاحب، څوک چې سماجي کارکون دي د ماشومانو د حقوقو حوالې سره، هغو ته خپرونه کې جی دروند راکلی وایي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. څنګه یې چې تاسو خیر دی جی، بس تاسو خیریت دی جی. څنګه چې موږ خبر وکړله ورلډ ډے اګینسټ چایلډ لیبر چې کوم دا نن مانځلی کیږي، دا ورځ د څه دي کې مقصد دی نه وروسته سوچ سره جي داسې ده چې په دنیا کې څومره ایشوز دي جی یا په ملکی سطح باندې کوم ایشوز دي، سماجی مسایل دي، نو په هغې باندې د کمټمنټ حوالې سره هم او په دې غرض او مقصد هم چې اندازه ولګي چې د دې ایشو سویریټي څونه ده، نقصان یې څومره دی او د دې اعداد و شمار هم مخې ته راځي په دې کې. او بیا دا هم کتلی کېږي چې په دې کې کمې راځي، زیاتې راځي او د دې د مخنیوي دپاره څه هلې ځلې شوي دي، چا کړي دي، څوک یې کوي او نور څه هلې ځلې د دې دپاره پکار دي. نو دا خو ما جنرل یو خبره وکړه د اوورال ایشوز حوالې سره. بنیادي طور چې نن ورځ حوالې سره کومه خبره نو سیم هغه سچویشن دی چې دا کتلی کېږي چې دا چایلډ لیبر دی څه شی دی، چایلډ لیبر کې څومره ماشومان په دنیا کې په کم ریجنس کې ککړ دي، انګیج دي او د کومو وجوهاتو په وجه باندې دي. په دې کې په تیرو لسلو کالو کې کمې راغلې، زیاتې راغلې دي او که کمې راغلې دي نو هغه چرته راغلي او څنګه راغلې دي او که زیاتوالی راغلی دی نو دا ولې راغلی دی چې په تیرو پس بیا پکې رفتار هم دغه هم پکې دی او شمېره هم پکې شریکه شي چې دونه هلکان دي، دونه جینکۍ دي او په دې دوی عمر کې دي او بیا د هغې دپاره اخره کې سجیشن یا ریکمنډیشن تجاویز چې دی نو هغه هم پیش کېږي. خو غرض او مقصد الټیمیټلی دا وي چې دنیا ته یو میسج ورکول دي چې دا یو ایشو ده، د چایلډ پروټیکشن یو میجر ایشو ده او دې ته پام راګرځول دي، اوپینین بلډ کول دي او د هغې په نتیجه کې د ریاستونو چې کوم حکمرانان دي یا حکومتي واکداران دي نو هغې ته هم یو پیغام ورکول دي چې په دې اړه باندې پالیسي چې ده هم انفلوئنس کړی شي، اثر انداز کړی شي، حکومتي مشرین په حرکت کې راشي او هغې ته یو میسج ورکړي چې ګوره دا ایشو ده او د دې اثرات چې دي نو په دې وخت کې دا کیدی شي. او بل چې دی نو هغه عمومي اویرنس ریزنګ کول یا شعور او آګاهي او بیداري پیلاول، نو دغه بنیادي د دې مقصد. دا
په عام ساده ژبه کې چې موږ ځان پوهیو که نه جي جی جی یعنې د ماشومانو مشقت کول، د هغو مزدوري کول، د هغو په دغه رنګه لکه دا د هغو د عمر سره نه ښایي، نو دا مطلب دا چې هغه کېږي او دا زموږ د یو سماج یا د پوره سیسټم حصه جوړه شوې ده، د هغې خلاف یو هلې ځلې چې کوم کول دي. لکه په دې باندې دا هم کتل پکار دی چې لکه د په انټرنیشنل کمیټمنټس کې هم کتل پکار دی چې لکه مثال په طور ریاستونو چې دي نو د ماشومانو د حقوقو د فروغ او تحفظ دپاره کوم کمیټمنټ کړی دي نو د هغې په رڼا کې څومره ډیولپمنټ شوی دی دا هم کتل دي پکې. او بیا په د یو ملک یا د یو ریاست په آئینی شکل کې کم ډیولپمنټ فروغ شوی دی، پرمختګ شوی دی چې هغې د چایلډ لیبر د ختمولو لپاره کمې کمې هلې ځلې کړي دي. لیګل اسپیکټس کتلی شي او بیا دا هم کتلی شي چې د دې ایشو د نورو ایشو سره څومره تړون دی. لکه مثال په طور زه ووایم چې یاره د چایلډ لیبر د ایجوکیشن سره کم ربط دی، د پاپولیشن د آبادۍ د زیاتوالي سره ربط دی، یا زمونږ چې نور په معاشره کې کومې سماجي رویې دي د هغې سره کم ربط دی. نو دا په هر اسپیکټ باندې کتلی شي او د هغې په رڼا کې د هغې لپاره د اقداماتو کولو لپاره تجاویز وړاندې کېږي. عمران ټکر صاحب، موږ اکثر ګورو موږ ته زیاتره مسلې موږ ته ښکاري یو رنګ او د هغې هغه سینسیټیویټي چې کوم یا د هغې هغه ګریوټي شدت چې کوم هغه موږ ته هغه رنګه نه محسوسېږي، چونکې تاسو فعاله یې په دې فیلډ کې او سرګرم یې، تاسو هلې ځلې هم کوئ، تاسو دې حوالې څخه خپل ریسرچ هم کوئ، ځان خبروئ. دا د ماشومانو د مشقت یا د چایلډ لیبر چې کوم دی دا چې کله یو ماشوم په دې کې انګیج کېږي، ماشوم انوالو کېږي او دا همدغه رنګه یا پیډ او یا ان پیډ دې سره لګي، یو ته څه میلاویږي د دې په عوض کې، یو ته څه نه میلاویږي، خو د دې په شخصیت مانی، د دې په ذهن مانی او د دې په پوره ژوند مانی او د دې په راتلونکي وخت مانی د دې څه اثرات او پوره سوسایټي چې کوم ده یا پوره قام چې کوم دی هر دې نه زیات څومره زیات سفر کېږي. بالکل لکه ډېر یو بنیادي سوال وکړو تاسو په دې یو سوال کې هم ډېر څیزونه راجمع کړه که نه، خو زه به مختصر دا ووایم چې دا ماشوم چې دی یو خو د دې ډیفینیشن یا تعریف چې دی نو دا ډېر ضروري چې خلکو ته دې پته ولګي. نو په ټوله نړۍ کې ماشوم هغه چاته ویلی شي چې عمر یې د 13 کالو نه کم وي. نو بیا هغه ماشوم چې کم د 13 کالو نه کم دی نو د بنیادي حق چې کم دی، حقوق خو ډېر زیات دي خو بنیادي حق چې کم دی نو د هغه یو دا دی چې د تعلیم طرف ته ځي، علم حاصلوي، هغه په څه شکل کې چې هغه سکولینګ حاصلوي، تعلیم حاصلوي. او بیا دا دی چې دا هم د حق دی چې د ریکریشنل طلب ته ځي، کھیل کود ته ځي، تفریح ته ځي، او بیا خپل کلچرل اکټیویټیز، ریلیجس اکټیویټیز چې دي په هغې کې د شرکت کوي او د هغه فزیکل او منټل گروتھ کېږي، په هغې کې لرننګ کوي، زده کړه کوي د معاشرې نه، د مختلف سرګرمو نه. او بیا د ریاست او د ریاستي ادارو او د ټولنې او د مور پلار او زموږ استادو په ګډه باندې دا هم یو ذمہواری ده او دا د هغه بنیادي حق دی. که فرض کا داسې ایلیمنټس یا عناصر په معاشره کې وي یا داسې سرګرمۍ وي چې په هغې کې دې ککړ کېږي، انګیج کېږي او هغه ته ذهني یا جسمانی یا جنسي رسک وي، خطره وي هغه ته د تحفظ حوالې سره، او یا په هغې سرګرمۍ کې د هغه استحصال کېږي، په څه نه څه شکل کې وي، په هر څه شکل کې کیدی شي. نو او بیا نور چې د هغه څومره بنیادي حقوق دي د هغې ټولو چې کله وایلیشن کېږي نو هغې ته بیا موږ دا ویو چې دا چایلډ لیبر دی. ټیک شو؟ نو په دغه تاسو څنګه خبره وکړه زموږ دلته مجبورۍ دي، آبادی زیاته ده، غربت زیات دی، بیروزګاري زیاته ده، قدرتي آفات راغلي، انساني آفات راغلي دي، کرونا پکې راغلی ده، زلزلې پکې راغلي، سیلابونه پکې راغلي دي، دهشتګردي پکې راغلې ده. نو په دغې رڼا کې او بیا دلته که موږ وګورو نو د بده مرغه په 21مه صدۍ کې
په یو داسې ملک کې چې هغه اټومي طاقت دی او موږ په فخر کوو هلته کې اوس هم د تعلیم اهمیت او افادیت نشته لکه د هغې شعور او آګاهي نشته او په خلکو کې دغه بیداري ډېر زیات کمی دی چې آیا زه د خپل بچې تعلیم ته ولېږم تربیت ته ولېږم او که نه د دې چایلډ لیبر ته ولېږم نو د هغې لږ غونته کې پرابلم دا دی چې خلک دې ته دا اسره کوي چې دی به مال 100 روپۍ ګټي او زما د کور هغه کومه ذریعه چې د رزق ګټلو نو په هغې کې د ده نه کنټریبیوشن غواړي او بجې د دې چې دی سکول ته ولیږي نو هغه لیبر ته لیږي او په هغې کې یو لالچ د هغې دا وي چې یاره که ده باندې زه تعلیم وکړم نو یو خو تعلیم چې دی نو معیاري نه ګڼلی کېږي او که فرض که ویلې کېږي چې یاره د تعلیم تنظیم نو چې سبا د تعلیم حاصل هم کړي په دې غربت کې زه په ده باندې دومره تاوانونه خرچې وکړم هلې ځلې وکړم د 14 پورې کم از کم نو دی سبا بیا ماته په دې کوڅه کې په معاشره کې بېروزګاره ګرځي نو ښه دا نه چې زه د چایلډ لیبر ته ولېږم او په دې کې د هنر هم زده کړي او ماله پیسې هم راوړي نو دا هغه مایند سیټ خبره تاسو ته کوم په بل طرف ته هغه دې ته نه ګوري چې د دې ماشوم چې دي نو خپل حقوق دي د تعلیم د اصول یا د سروایول اینډ ډیولپمنٹ او یا د هغه تحفظ دی چې زه کوم لیبر ته یا مزدورۍ ته لیږم مشقت ته لیږم نو په دې کې د ده په شخصیت باندې د ده په نفسیاتو باندې د ده په بدن باندې کم منفي اثرات پرېوځي او د هغې اثراتو په نتیجه کې د ملک ته د قوم ته د معاشرې ته منفي کنټریبیوشن کوي که مثبت کنټریبیوشن کوي ځکه چې هغه سره څومره زیاتي کېږي نو د هغې خو به ډیفینیټلی نیگیټیو اثرات یا منفي اثرات چې دي نو هغه به راځي نو هغه بیا ملک ته هم نشي کنټریبیوټ کولی قوم ته هم نشي کنټریبیوټ کولی خپل ځان ته په راتلونکي وخت کې نشي کنټریبیوټ کولی او ټولنې ته مور پلار ته هم نشي کنټریبیوټ کولی صحیح موږ چې د پوره نړۍ هغه اندازه لګو د یونیسف او د ایلو د یو رپورټ طرحه ده چې تقریبا 1.8 میلیونه ماشومان چې کم دي نو هغه اوس په دې مزدورۍ کې او په دې مشقت کې دي چې هغه انګیج دي د هغو سره نیغ په نیغه تړون دی ستاسو په خیال ده چې کم تاسو ګورئ راګورئ په دې کې زیاته برخه چې کم ده دا په کم شعبه کې زیات د دوی تړون دی او دا هلته لګیا دي زمونږ چې کومه تجزیه ده سټډي ده که ګورو نو لکه څومره شعبې چې دي یا سیکټرز چې دي نو په هغې کې په څه د څه شکل کې چېرته خامخا په هر سیکټر کې ماشومان په لیبر کې شته لکه دلته زما ستا عمومي یو نظر دی چې یاره دلته ماشومان په ورکشاپونو کې ډېر زیات په مزدورو کې دي په پاکستان حوالې سره خبره کوم یا دویم دا ویل کېږي چې په دغه کې ډېر زیات دي په هوټلو کې کارونه ډېر زیات کوي او که زه تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په ملک کې تقریبا 1% ماشومان په اګریکلچر سیکټر کې په چایلډ لیبر کې دي نو دا باقي 30 چې دا بیا په دې نورو شعبو کې دي په هوټلو کې دي په فیکټریانو کې دي په کم چې د ماربل فیکټریز دي په غریزو علاقو کې په هغې کې دي بیا په هوټلو کې هم پکې شته په ورکشاپونو کې پکې شته او د خښتو په بټو کې هم پکې شته دی او په دغه کې هم شته د په کورونو کې چې کم ماشومان مزدورۍ کوي کم ته چې چایلډ ډومیسټک لیبر ویل کېږي خو چونکې ستاسو سوال دا دی چې لکه په کم سیکټرز کې زیات دي نو د نورې نړۍ د هر یو ملک خپل شمیره ده او سینیریو دی او د هغې مطابق دي خو زمونږ ملک چونکې یو زرعي ملک دی او دلته کې زیاتر آبادي چې کومه ده رهایشي آبادي چې کومه ده نو هغه هم زیاتر دیهي ده او په دیهاتو کې چې دی نو هغه مونږ تاسو ته پته ده چې هلته کې زراعتو شعبه چې کومه ده یا د اګریکلچر شعبه چې کومه ده هغه زیاته ده نو په هغې کې ماشومان چې دي نو تقریبا 1% ښه ماهرین چې په هغې کې ماشومان چې دي په مختلف شکلونو کې چې دي نو هغه په چایلډ لیبر کې زیات دي په هغې کې هلکان هم دي جینکۍ هم دي هغې کې داسې هم دي چې سکولونو ته هم پکې ځي
صحیح او لکه مثال په تور چې سهار سکول ته لاړ شي د غرمې نه پس د چوټۍ نه پس مزدورو ته ځي داسې هم پکې شته لکه اوس دا د ګرمیانو موسم دی صحیح او په دې موسم کې د ګرمۍ چوټیانې دي صحیح نو داسې ماشومان هم شته دی چې په داسې وخت کې چې کله چوټیانې وي د ګرمۍ د یخنۍ یا د بل څه نو په هغې کې بیا هغوی په مختلف شعبو کې خصوصا په اګریکلچر کې او زموږ په سیمه کې خصوصا په پښتنو زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم سیمه ده دلته کې زیات تر زموږ د تماکو کاشت چې کوم دی نو هغه په دغه کې د ګرمۍ په دې موسم کې راځي او په هغې کې پیسې هم شته دی نو زیات تر والدین او په هغې کې چوټیانې هم راځي د سکولونو نو په هغې کې زیات تر د کاشت نه واله تر د پراډکټ راتلو پورې ماشومان چې دی نو هغې کې زیات تر انوالو وي او په هغې کې هم په کورونو کې یا په حجرو کې د هغې چې کوم هغه پروسیسنګ کېږي تماکو نو په هغې کې مونږ په خپله لیدلي په هغې کې جینکۍ ماشومان هم وي غټې زنانه پکې هم وي ماشومان هم پکې وي غټ هم پکې وي او هغه یو څیز داسې دی چې هغه ډېر لکه څنګه چې ما خبره وکړه د منټل فزیکل او هیلت حوالې سره نو دا ټول په هغه باندې سره انداز کېږي او بیا چې هغه ته په هغه کې د کله هغه کار کوي نو یو که تاسو ګورئ قانون باندې به یو سړی 8 غنټې کار کوي 1 غنټه به ورته بریک میلاویږي او هغه ته به د حکومت د پالیسي لاندې 21,000 یا 22,000 چې کوم اجرت دی هغه به میلاویږي نو دغه ټول څیزونه بیا ماشوم ته نه میلاویږي نو هغه د اتونه والا 1200 یا د 1600 یا 1400 غنټو پورې کار کوي بریک ورته کله میلاویږي کله نه میلاویږي چای روټۍ او د رفری خو ته زه بیا هم په څه شکل کې میلاو شي او که موږ د تفریح خبره کوو چې د هغه رایټ دی که موږ د ایجوکیشن خبره کوو چې د هغه رایټ دی که موږ د هغه د تحفظ خبره کوو چې د هغه رایټ دی حق دی او که موږ ووایو چې دې کم کار کوي په دې کې به د استحصال نه کېږي د اجرت نه ورکولو په شکل کې یا به د فزیکلی او منټلی په مختلف شکلونو کې نه ایکسپلایټ کیږي نو دې سره اتفاق نشي کېدای صحیح جی ډاکټر صاحب پوښتنې به روانې او ډېر اهمه موضوع ده قدرمنو کتونکو تاسو سره به خبرې اترې سلسله روانې خو یو دمې طرف ته ځو بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو تاسو خبرونه ګورئ نیغ په نیغ وګورئ جی او نن د ماشومانو مشقت حواله چې کوم د هغې خلاف یو اګاهي په پوره نړۍ کې د ورځ مانځلې کېږي او خاص ورځ مانځلې کېږي د یو سپیشل ورځ ده یو خاص ورځ ده دې ورځ سره موږ سره ډېر محترم
عمران ټکر صاحب موجود دی او د هغو سره د پوښتنو هغه سلسله روانه ده. پکې تاسو سره وکتل چې څومره زیات یو تریخ حقیقت دی او څومره زیات ترخه پکې دي. ټکر صاحب تاسو را دا وایي چې د خدا مسله چې دا په سماج کې په پوره سیستم کې دا انټرن شوي د ورننوتي ده بالکل او پوره نړۍ د حوالې سره هلې ځلې کوي. زموږ ملک هم لګیا دی، د حوالې سره لیجسلیشنز هم کېږي. ستاسو پرنګه سماجي کارکنان چې کوم دي هم خپل کار کوي. خو نن یو ډېر زما په خیال یو ډېر افیکټیو پلیټفارم دی. پوره نړۍ چې کوم ده، پوره زموږ خلک چې کوم دی هغه تاسو دې ټیم کې اوري. کول څه پکار دي زموږ له ایز ا سوسایټي او د یو فرد واحد په حیثیت سره او د سوسایټي په حیثیت سره موږ له څه کار کول پکار دي دې حوالې سره چې دې لاره موږ ونیسو؟ یاره دې باندې زما یو آرټیکل هم پبلش شو. صحیح. ما هغې کې د سماجي تحفظ خبره کړې وه، کومه چې په ټوله نړۍ کې نن غوښتنه کوي چې یاره د چایلډ لیبر خاتمه چې ده نو هغه به په سماجي تحفظ چې کوم یو نظام دی نو که هغه په یو ملک کې دننه وي او معاشره کې دننه وي نو هله دا شیز ختمېدی شي. خو د دې سره سره زه به تاسو ته دا ووایم چې تر دا ما چې وي چې دا 20 کاله ټایم کم تېرو وختونو کې تېر شو، ما سوای د څلور چې کوم کلونو د 16 نه واله د 21 پورې یا 22 پورې چې کوم کې کرونا مخې ته راغلی و، هغه یو حقیقت و چې ټوله دنیا د هغې په لپیټ کې راغلی و او ډېر ترقي یافته ملکونه لکه امریکا او یورپ هم په لړزان کړی او زورلی و، فرانس او داسې ملکونه. نو زموږ غونته کې غریب ملک چې دلته کې الریډي غربت زیات دی، معاشي حالت خراب دی، نو دې له خو بیا ډېر زور ورکړو. نو په د خبرې مطلب مې دا و چې په دغه 20 کالو کې چې کومې هلې ځلې شوي دي او هغې په رڼا کې موږ بعضې ملکونه داسې کتلي دي، لکه زه به تاسو ته د بنګلادیش مثال والم یا سریلنکا غونته ملک چې دیوالیا شوی دی، نو یا نیپال یا انډیا په ایشیا کې که خبره وکړو نو که هلته په چایلډ لیبر کې کمې راغلی دی نو هغه په دې راغلی دی چې هلته هغې په تعلیم باندې انویسټمنټ کړی دی، لکه تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړی دی. او بار بار مونږ دا خبره کوو چې ماشوم کله سکول ته ځي او دې تعلیم حاصلوي نو هغه د لیبر هغه کم وخت چې هغه نه مور پلار اخلي یا ترې مالکان اخلي نو په هغې کې به هغه سکول ته ځي نو چې کله هغه د هغه بنیادي حق دی، شرعي حق هم دی، عیني حق هم دی، نو چې هغه تعلیم ته ځي نو هغه لیبر ته نه ځي. نو چې لیبر ته نه ځي نو بس چایلډ لیبر به ختمیږي. خو چې دې تعلیم ته کله ځي نو دا تعلیم دپاره بیا خپل ریکوایرمنټس دي. ریکوایرمنټس دا دي چې د هغه مور پلار خو بیا دا خبره کوي چې زما غربت دی، که زه دې سکول ته ولېږم نو خو مزدورۍ له زه لېږم ما 100 روپۍ دروازې ګټي. نو دغه هم پکې یو سوال دی. نو د ټول لومبی سیس چې دی نو هغه خو تعلیم دی چې په هغه باندې تعلیم وکړی شي. د په هغې کې بیا اولنۍ ذمواري چې نو خو د ریاست او د ریاستي ادارو ده چې د هغه لپاره هغه ماحول او هغه سهولیات او هغه اخراجات په هغه باندې وکړی شي چې دې سکول ته د تلو په عمر کې وي چې دی به سکول ته ځي. خو بیا ورسره دغه نور فیکټرز راځي چې یاره دې تعلیم وکړي نو دی به بیا به څه کوي، تعلیم بیا به بېروزګاره ګرځي، بیا خو دې دا کار هم نه کوي، دا اوس چې کم کوي. نو هغه طرف ته هم کتل پکار دی چې 10-12 کاله 20 کاله دې تعلیم وکړي نو د هغې نه پس به دته الټرنیټیو څه میلاویږي. یو دغه څیز دی. او دویم دا دی چې که د ده مور پلار دا ګیله کوي چې یاره که زه دې سکول ته لېږم نو دی چې ما 100 روپۍ ګټي نو هغه به د کم طرفه راځي. نو د هغې دپاره بیا پکار دی چې هغه هم ریاست یا ریاستي ادارې یا کم چې پیلنتروپسټ دي یا زموږ په ټولنه کې یا په ملک کې نو هغې په هغې کې څه کنټریبیوشن کولی شي. او یا که فرض که دې کار ته هم ځي نو په هغه کار کې هم داسې هلې ځلې کول پکار دي چې هغه هلته کې تعلیم هم حاصلوي او ورسره کار کوي خو په دې غرض مقصد چې دی ایکسپلایټ کیږي نه، دی منټلی او فزیکلی ابیوز کیږي نه، زیاتې ورسره نه کیږي. او دی هلته کې چې ځي دلته د هیلت او د هایجین خیال هم ساتلی کیږي
او څه د څه شکل کې د ریکریشن یا د تفریح خیال هم وساتلی شي او دې چې هغه کم کار لري نه هلته دی چې داسې کار دی کوي چې هغې کې دی هنر زده کوي زده کړه کوي او هغه زده کړه هم په داسې ماحول کې او په داسې حالاتو کې کوي چې اګین زه بیا دا وایم چې د هغه پکې د رایټس وایلیشن نه کېږي او د هغه پکې ایکسپلایټیشن نه کېږي نو دغه ټول څیزونه کوي خو اول اخر چې دی نو هغه تعلیم دی. صحیح سمه. اسی چې تاسو خبره وکړه سټیټ لیول باندې خو ډیفینیټلی تاسو ګورئ بیا د پاکستان آئین کې هم په 18 امندمنټ کې تاسو ګورئ نو دغه تعلیم حوالې سره پکې باقاعده طور یو دغه چې کوم دی نو هم شامل شوی دی خو موږ خو ګورو چې ریلیجیسلی هم موږ د اکانومي دغه بیسټ سیستم چې کوم دی هغې یو دغه راکړی شوی زکات په شکل کې یا دین علاوه خیرات په شکل کې موږ ګورو او زموږ سوسایټي په خپل سترګو موږ چې ګورو خپل کور نه نو ډېر خلک ګورو راګورو او دغه حالات دي یا که زه په یو ځای کې روزګار کوم نو زما سره یو سړی یو ماشوم راځي او زما سره مزدوري کوي زه هم ګورم نو د دې پوره د ریاست نه علاوه د پوره معاشره چې کوم ده پوره سوسایټي چې کوم ده د دې یو ډېر زیات مهم کردار دی. ستاسو په خیال د هغو خاص څه کردار کیدی شي؟ ګوره هغه خو کېږي په بعضې ځایونو کې او په بعضې شکلونو کې خو ځکه تاسو ته دا ووایم چې که فرض که موږ بار بار دا خبره کوو چې د تعلیم په وجه باندې به د چایلډ لیبر خاتمه وشي نو هغې له هم راځم چې څه کول پکار دي د ټولنې د خلکو خو دا فګر ډېر زیات غټ دی نو هغه زما په خیال د ټولنې د خلکو د وس خبره نه ده او هغه فګر که زه تاسو ته ووایم لکه سرکاري شمیره خو نه ده خو غیر سرکاري شمیره دا وایي چې په پاکستان کې کم و بیش 2 کروڑو نه والا 2.5 کروڑو پورې ماشومان د سکول ګوینګ ایج کې چې دي دا سکول ته نه ځي نو لکه دغه ماشومانو دپاره بیا د تعلیم هغه سهولیات ورکول هغه بیا صرف او صرف په وس کې که د چا ده نو هغه د ریاست ته لکه زه ته یو بل سړی به یو سکول جوړوي او هغې له به استادان هم ګوري هغې له به تنخوا هم ورکوي نو هغه د چا د وس خبره نه خو بیا هم زموږ په دې ملک کې داسې خلک شته چې هغې رسمي غیر رسمي سکولونه کلاو کړي دي او تاسو چې کوم د خیرات او د صدقات او د زکات خبرې وکړه تاسو ګورئ والدین دغه خبره کوي چې زموږ رزق دغه دی برابر بالکل هغه کېږي خو هغه شانتې نه کېږي کوم چې اسلام وایي او زه همیشه دا یو خبره کوم چې دا موږ چې کوم د غربت خبره کوو او د معاشي بدحالۍ خبره کوو نو بیا خبره ختمېږي که تا شرعي زکات په صحیح طریقې باندې شریعت چې کومې طریقې سره ډیفاین کړی دی که په هغې باندې تا ورکړو نو بس هغه بس د اسلام یو بهترین مین ریزن چې کوم دی چې هغه بیا د جرړې نه وځي خبره ختمېږي خو چونکې هغه نه کېږي خو بیا هم په دې ملک کې 2 قسمه خلک دی په هغه خلکو کې چې کم شتمن دي نو د هغه شتمنو خلکو کې څه داسې شته دی خو هغه هم یو دغه غواړي سیستم غواړي که نه هغې لاندې به سمجي. ستاسو جي د راتګ ډېره زیاته مننه او ډېره مهمه موضوع وه ستاسو ډېر زیات ماشاءالله ډېر مدلل خبرې وشوې او دغه رنګه چونکې دا موضوع او د ماشومانو سره تړلو حقوقو د دې به بیا هم نورې خپرونې راځي او تاسو له به تکلیف درکوو ستاسو راتګ یو جهان مننه جي. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو وکتله چې د ماشومانو د مزدورۍ مشقت حوالې سره نن په پوره نړۍ کې ورځ د هغې خلاف چې دا ودرېږي دا د دې لاره مخه ونیول شي دې حوالې سره ورځ مانځلې کېده دا خپرونه تاسو وکتله موږ ته حقیقت راڅرګند هم دی او نن موږ ته ډېر په مدلل انداز باندې مخې ته راغی کردار که کېدی شي نو موږ په کار ده چې خپل ایز سوسایټي هم یو خپل رول چې کوم دی کې ادا کړو چې څومره زموږ کېدی شي یو خپل ګیر چاپېره خلکو خیال وساتو د خپل ځان خیال وساتو او دې سره خپل کردار همدغه رنګه د خپل سوسایټي چې کوم دی یو بیسټ ماډل په تور باندې ادا کولی شو. د خپرونې وخت پای ته رسي په تلو کې یو خوږ اواز دی هغې نه پس پښتو کې خبرونه دي بیا انکو کې خبرونه دي ما الله کې اجازت الله په امان.